موږ پښتنو کې یو دا غټ مرض دی چې همیشه د بل چا پیسې حسابو، د بل چا کار ته ګورو، د پردي جب پیسې شمارو. پلاني بنگله واغسته، پلاني کور جوړ کو، پلاني غټ کاروبار شروع کو. دا څومره انرژي چې ته د بل چا په خبرو باندې کې، د بل چا په باره کې سوچ کې، د بل چا په باره کې خپل وخت ضایع کې. موږ له پکار چې دا انرژي په خپل کار کې استعمال. زه وایم چې د بل انسان په باره کې ښه سوچ هم ملرئ او بد سوچ ولا هم ملرئ، صرف د خپل ځان په باره کې سوچ کوئ. زموږ په معاشره کې د پیسو ډېر غټ کمپیټیشن روان دی. که په یو کور کې دوه وروڼه، یو غریب او بل مالدار، نو دا غریب خامخا د بل خپې وي چې دا اوس ولې مالدار دی، او د هغه په باره کې سوچونه کوي او د هغه په باره کې خلکو ته کیني چې یاره دا خو به دا چل کوو، دا خو دومره پیسې وګټلې، دا خو ګاډی اخیستی دی او زه پکې غریب یم او زما سره مرسته نه کوي. نو دا دومره انرژي ته ضایع کوې، د خلکو ته کینې او د هغه په باره کې سوچونه او فکرونه کوې. دا انرژي د خپل کار له ورکړه. شکر خو هېڅوک نه وباسي، هلکه څه چې در سره دی به دې خو شکر وباسه، نو الله بیا سیوا کړي. ته ټول عمر د بل چا بنګلې یادې، د بل چا کاروبار ته ګورې، د بل چا جب ته ګورې. دا ستا سره چې څه دي په دې خو شکر وباسه چې دا خو ډېرې شي که نه. ژوند خو په دې نه تېرېږي چې ته اوس د بل چا حسابونه کوې. که په زندګۍ کې داسې وي چې پردي کورونه دي حسابوله، پردي دوکانونه دي شماروله، د پردي جب پیسې دي شمارولې، بوډا به شي، سپین ږیره به شي، بیا هم چېرته د یو بوډا سره ناست دي، په سپینه ږیره به بل بوډا ته وایي چې یاره دې پلاني دومره پیسې ګټلې دي، دومره ځمکې اخیستې دي، خو چېرته به کامیاب نه شي. کم خلک چې کامیاب شوي دي نو د هغو په باره کې تاسو لږ سوچ وکړئ، د هغو ژوند وګورئ، هغو څنګه ژوند تېر کړی، هغو به فوکس کړی، په خپل کار به فوکس کړی. دا خبرې به نه کړي چې د ما سره په ورورولۍ کې زیاتی شوی و، چا راله ویزه نه کوله. کم سړی چې کامیاب وي نو هغه د کامیابېدو قابل وي، ټیلنټ پکې. بل دا الله تعالی انسان ته ګوري، د هغه مطابق ولار څه ورکوي. چې په زړه کې د غلا وه خدای شته نه کامیابېږي. اول به یې د زړه نه غلا وباسي، هر چا ته به نیت صفا کړي، په کور کې وروڼو ته نیت صفا کړه، اول دې ذهن صفا کړه او په خپل کار باندې فوکس وکړه. د دې فضول خبرونه هېڅ نه جوړېږي. دا څومره انرژي چې ته فضول ضایع کوې، دغه انرژي د خپل کار له ورکړه. که په کار ته ځان بدې نه ښکاري، کار کوه، انشاءالله ترقي به درته میلاویږي. خو مسله دا ده زموږ معاشره کې ټولې مقابلې دي. هر سړی وایي چې بس بالکل ما ته په اسانه میلاو شي، او په اسانه هم الله خلکو له ورکوي، هغه خلکو له ورکوي چې چا نیتونه صفایي. په دې سوشل میډیا باندې موږ ګورو د یو کس ویډیو وایرل شي، نو هغه چې کم کنټینټ او په کم ټاپک کې وایرل شوي نو په سبا له ګورې نو هر سړی هم هغه ویډیو جوړوي کم چې وایرل شوي. هلکه ضروري خو نه ده چې د هغه ویډیو وایرل شو په هغه ټاپک باندې اوس ته هم لګیا یې، کوشش دې شروع کړی زما د هم وایرل شي، شارټکټ یې اختیار دی. هغه به محنت کړی، ډېر وخت به یې وله ورکړی، ډېر پریشانه کړی به یې، 200 ویډیوګانې به خېجولي چې ویې وایرل شو، نو تا له خوشحالي پکار ده، ته هم داسې محنت وکړه. مقصد د ویډیو جوړولو دا دی چې پردي کار ته مه ګوره، پردي دکان ته مه ګوره، پردي جیب ته مه ګوره، پلاني سره څومره روپۍ دي، پلاني سره څومره مال حال دی. خپل ځان ته وګوره، خپل کار ته وګوره، خپل سوچ د پردو خبرو د پردو اترو نه راوباسه او په خپل کار کې انویسټ کړه. انشاءالله کامیابي به ته ډېر زر میلاو شي.